بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې راتلونکو مېلمنو ته د زړه له کومې هرکلی وایم. زما نور ملګري به په خپل نمره باندې تاسو ته د مختلفو مرضونو په برخه کې معلومات درکړي. زما د موضوع انتخاب چې دی هغه ما د انګلستان د صحي سیستم په برخه کې کړی دی او زه غواړم لکه څنګه چې هلالي صاحب وویلې چې تاسو ته معلومات درکړم په دې برخه کې چې په انګلستان کې صحي سیستم څنګه کار کوي. علتونه یې ډېر زیات و. زما ډېر مریضان چېرته زه کار کوم هغه افغانان دي. مشکل دا وي ځینې وخت یو مریض د ډېر عادي مشکل لپاره شفاخانې ته ځي، هلته په ساعتونو باندې منتظر وي او چې ډاکټر یې وګوري ډاکټر ورته وایي چې یا پیراسټامول وخوره یا نیوروفین وخوره کور ته یې راولېږي. نو دا مریض د شفاخانې باندې هغه اعتماد هم د لاسه لاړ شي، وخت هم ضایع شي او بیرته بیا خپل فامیلي ډاکټر ته لاړ شي. د بل خوا نه داسې مریضان هم شته دی چې هغوی د ډېر جدي مشکل لري ولې هغه شفاخانې ته نه ځي، په جمعو باندې منتظر وي او بیا خپل فامیلي ډاکټر وګوري هغه مشکل هم نور زیات شوی وي، بیا فامیلي ډاکټر یې شفاخانې ته ولېږي. نو دواړه چې دی هغه اولنی هم صحیح د سیسټم استعمال نه کوي، دویم هم نه کوي. نو په دې برخه باندې ما غوښتل چې تاسو ته معلومات درکړم او چونکې تیر شویو 10 کلونو کې ډېر زیات تغییرات په سیسټم کې راغلي دي نو باید د نورو خلکو سره موږ افغانان هم په دې باندې پوه شو. ډېر په تفصیل کې نه ځم. د انګلستان صحي سیستم یا صحتنامه چې ده په 1948 کال کې جوړه شوه او یوازینی مقصد دا و چې باید څنګه ډاکټران، شفاخانې، د غاښونو ډاکټران، د سترګو ډاکټران او په ټولنه کې نور صحي پرسونل چې دی هغه څنګه د یوې چترۍ لاندې راټول شي او خلکو ته مفت علاج وکړي. په انګلستان کې سیستم چې دی هغه په 2 برخو ویشل شوی دی. ما په ډېر په عادي دغه عکس کې تاسې ګورئ یو خواته چې دی د جي پي سرجري ده، بل خواته شفاخانه ده. نو سیستم هم همداسې دی. کوم صحي امتیازات چې په داخل د شفاخانې کې دي په هغې به زه تاسو ته تشریح وکړم او کوم صحي امتیازات چې د خارج د شفاخانې نه دي په هغې باندې به زه تاسو ته معلومات درکړم. شروع یې موږ د هغې امتیازاتو نه یا د هغې وسایلو نه کوو کوم چې د شفاخانې نه بیرون دي. په هغې کې تاسو وګورئ جي پي، ما دا ځینې لغاتونه خپله په پښتو باندې تاسو ته نه وایم او د هغې علت دا دی چې دا داسې نومونه دي، دا داسې لغاتونه دي چې موږ هره ورځ په لندن کې اوسېږو که په انګلستان په هره منطقه کې اوسېږو، دا باید موږ استعمال کړو، په دې باندې موږ باید پوه شو. نو په هغې کې د جي پي سرجري ده، د واکین سنټر ده، نیو ان ایچ اس 111 سروس ده، هیلث وزیټر ده، فارمسیستان دي، د غاښونو ډاکټران دي، اپټیشن ده. په دې یو باندې به زه تاسو ته تشریح وکړم چې دا څنګه کار کوي. شروع به موږ د جي پي سرجري نه وکړو. په انګلستان کې چې څومره مریضان ځي ډاکټران ګوري په هغې کې 90% مریضان چې دي هغه جي پیانو سروسونو ته ځي، 10% فقط شفاخانې ته ځي. نو تاسې پوهېږئ چې دلته جي پین څومره غټ رول لوبوي. دا سیستم د نور دنیا سره ډېر فرق لري، خصوصا اروپا سره او امریکا سره. دلته د ډېرو ټریننګ داسې کېږي چې ستاسې 80 نه تر 80% پورې مشکلات دي د حل کړي او بیا که ضرورت وي شفاخانې ته مو لیږي. شروع یې موږ څنګه کوو؟ رجسټریشن یا ثبت نام موږ څنګه وکړو؟ اکثر افغانانو سره دا مشکل وي، نه پوهېږي چې څنګه ثبت نام وکړي. دلته 3 قسمه ثبت نام ده. اولنی ثبت نام ته موږ ایمرجنسي ثبت نام وایو. تاسو ته یو مشکل دی، اوسېږئ لندن کې، تللی یاستئ ګلاسکو ته، هلته درته مشکل پیدا شو، 2-3 ورځې تېروئ، ځئ نږدې د خپل چې کوم خپلوان یم د هغې نه پوښتنه کوئ چې زه کولی شم د ستاسې ډاکټر ثبت نام وکړم. هغه مکلف دی چې ستاسې ثبت نام وکړي، ستاسې څه مشکل وي هغه عاجل مشکل هم هلته حل کړي. دې ته ایمرجنسي رجسټریشن وایي یا عاجل رجسټریشن وایي. دې ته د اسنادو هېڅ ضرورت نشته، تاسو په دې باندې به ښه پوه شئ. دویم چې د ټمپرري رجسټریشن دی. زه یم اوسېږم لندن کې، برمنګم ته ځم، 1 میاشت یا 2 میاشتې خپل خپلوانو سره تېروم، هلته د 2 ورځو نه نیولې تر 3 میاشتو پورې چې دی ستاسې رجسټریشن کولی شئ، د اسنادو ضرورت بیا هم نشته دی. دریم قسمه چې دی هغه پرمننټ رجسټریشن دی. پرمننټ رجسټریشن یا مستقل رجسټریشن هغې ته وایي چې تاسې باید فامیلي ډاکټر سره راجسټر شئ او هغې د تاسې همیشه ګوري. دې دپاره د اسنادو ضرورت دی چې لکه ستاسې د برق یا د ګاز بل وي هغه ویسئ او خپل پاسپورټ ویسئ. د ویزې سټیټس هم دلته ډېر زیات ضروري دی چې باید قانوني حیثیت تاسې ولرئ. دلته زه یو شی ویل غواړم، اکثره زموږ افغانان خپلوان یې راځي د افغانستان نه، پاکستان نه، د نورو دنیا نه.
یو عادي نسخې پسې ګرځي چې ډاکټر پیدا کړي چې هغه خپلوانو ته هغه نسخه یا دارو ورته ورکړي. هغه هر څوک چې په ویزټ ویزه باندې راغلی وي یا دلته یو قانوني حیثیت باندې راغلی وي هغه حق لري چې لاړ شي ډاکټر ته وایي چې ما ته ټمپرري رجسټریشن راکا یا عاجل رجسټریشن هغې سره یې کولی شي. نو دا مشکل نه دی، باید تاسو په دې باندې پوه شئ. دویمه برخه ده د اپوینټمنټ ته. اکثره زموږ مریضان مشکل لري چې اپوینټمنټ څنګه جوړ کړي ډاکټرانو سره. دلته ډاکټرانو په سیستم کې اکثره جی پی سرجنانو کې 15 قسمه اپوینټمنټ دی. یو هغه اپوینټمنټ چې ایمرجنسي اپوینټمنټ دی. دویم اپوینټمنټ ته موږ 48 ساعته وایو. دریم ته چې د جمعه یا 10 ورځې اپوینټمنټ وي. بیا نور اپوینټمنټونه د آنلاین دي. د په برخه کې زه تاسو ته وایم تاسو چې زنګ وخی همیشه په دې باندې ځان پوه کړئ چې ستاسو مشکل عاجل دی که ستاسو مشکل څه وخت پورې انتظار کولی شي. موږ ته زنګ راځي ما ته اپوینټمنټ نن راکړه څه دی نه زه غواړم چې ډاکټر وګورم. دا تشریح نه که هغه ورته وایي چې ایمرجنسي اپوینټمنټ خلاص شوي دي سبا ته زنګ ووایه، سبا بیا زنګ ووایه، سبا بیا اپوینټمنټ نشته دی. نو بهتره دا وي که ستاسې مشکل عاجل نه وي تاسې ورته ووایي زه کولی شم چې 48 ساعته پس ته ډاکټر وګورم، یو جمعه پس ته ډاکټر وګورم، هغه تاسې ته درکوي. دې سره سره په ځینو کلینیکونو کې اوس دا کار شروع شوی دی چې آنلاین اپوینټمنټ ته تاسو تللی شئ د هغې د ویبپاڼې ته لاړ شئ او مستقیما ځان ته چې کوم وخت تاسو ته بهتر وي تاسو اپوینټمنټ ورسره جوړ کړئ. دریم چې دا که چېرته دام نه وي او اپوینټمنټ درنه ورته ما ته راکولی شم چې زه ډاکټر سره په ټلیفون خبرې وکړم. د ټلیفوني اپوینټمنټ تاسو ته درکوي، ډاکټر تاسو ته زنګ وایي چې مشکل مې ډاکټر بیا کولی شي هغه سره خپل اپوینټمنټونه په همه ورځ هم راغواړي. او آخري دا دی که ستاسې مشران وي کلینیک ته نشي راتللی یا څه مشکل ورته وي تاسو کولی شئ چې ورته چې ډاکټر ته وایي چې زما کور ته راشي. دا هم د ډاکټر وظیفه ده چې ستاسې کور ته راشي. بل قسمت یې د دوا. یو خو دا دوا چې تاسې ډاکټر ګوري هغه تاسو ته دوا درکوي قصه خلاصه شوله. دویم هغه دواګانې د مثال یو نفر ته فشار دی، شکر مرض دی یا رسابندۍ دی، هغه باید مستقله دوا وخوري. هغې دپاره دلته ورته یو لفظ وایي ریپیټ پرسکرپشن. تاسې خپل ډاکټر ته وایي زه 3 قلمه دوا خورم دا په ریپیټ پرسکرپشن باندې ما ته واچوئ. هغه تاسو ته په ریپیټ پرسکرپشن اچوي. یو دوه میاشتې پس ته چې دوام خلاصه شي دا قسمت چې دی دا شین قسمت چې دی دا دوا ده، دا تور قسمت چې دی ریپیټ پرسکرپشن دی. دا قسمت همیشه په خپل جب کې ساتئ چې کومه دوام په کار یې په هغې باندې تاسې خط راکاږئ کلینیک ته یې ورکوئ 48 ساعتو کې تاسو ته دوا درکوي. بل ډېر مهم شی دی ما لیکلی ډوسې باکس دی یا د ګولیو باکس دی. دا ډېر مهم هغه دی. اکثره زموږ مشران چې دي په دې باندې غلطیږي چې یوه ګولۍ په ځای باندې 3 ګولۍ سهار خوړلي، د ماسپښین کې د 2 ګولۍ په ځای باندې 4 خوړلي، کله دوا خوري کله دوا نه خوري. اکثره کلینیکونو کې تاسې که خپل ډاکټر ته ووایي دا بکس تاسو ورته ما ته ډوسې بکس زما پلار ته یا مشرانو ته دا ورکړئ. ځینې کلینیکونو کې مفت وي، ځینې پیسې درنه اخلي. په دې بکس کې 7 خانې دي شنبې نه تر بلې شنبې پورې او هره خانه په 3 قسمتونو باندې ایښل شوې ده چې د هغې خانې تاسې وګورئ دا سهار غرمه ماښام دی. ګولۍ درته پکې ږدي خپل مشر ته ږدئ که تاسې کور کې هستئ که ناست مشر پوهېږي چې سهار کې باید 3 ګولۍ دې نه وخورم، ماسپښین کې 2 وخورم، ماښام کې هېڅ ګولۍ نشته دی. نو دا هم ډېر یو هغه دی. آخري چې دی باید په دې باندې موږ پوه شو چې دوا چې ده په انګلستان کې مفته ده. دا تاسې چې پیسې ورکوئ د 7 پاونډ او 15 پنسه دي که څومره دي هغه نفرونه اخلي چې کوم کار کوي دا د فارمسي یا د دواخانې د نفر فیس دی، د دوا فیس نه دی. نو تاسې کولی شئ چې کوم مریضان مثال شکر لري، کوم مریضان د سرطان اخیسته سرطان ورته وي یا نو د میرګو وي هغه حق لري چې یو فرمه ډکه کړي کار هم کوي او فرمه دولت ته لیږي دوره ورته یو کارډ رالیږي د هغه دوا مفته کیږي. یا ځینې داسې دي چې مثال هغه کار کوي هغه 10 قلمه دوا خوري د هر قلم 7 پاونډه ورکوي په هر میاشت باندې. بهتره دا ده چې یو فرمه د هغه ډکوي د ټول کال تاسې نه 104 پاونډه اخلي، مصرف هم کم راځي او دوا هم اخیستلی شئ. زه نور په دې کې تل نه غواړم. بله خبره مهمه ریفرل ده. اکثره وخت داسې وي چې تاسې ډاکټر ګورئ، ډاکټر تاسې شفخانې ته لیږي، د شفخانې ته تاسې 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې منتظر هستئ، جواب د شفخانې نه راځي. نو دلته چې دی تاسې چې څه وخت ستاسې مشکل لپاره ډاکټر تاسې شفخانې ته لیږي اول ډاکټر ته به تاسې حق لرئ چې د شفخانې انتخاب وکړئ. هغه شفخانه په سیستم کې اوسیږي، هغې ته چوزن بک وایي. زه غواړم زه اوسېږم نارت میډل 6 کې، دلته نارت میډل 6 ته فکر کوم، دې شفخانې ته نه ځم، زه غواړم سین میري ته ځم یا هیمر سمیت ته ځم. ډاکټر حق لري که هلته وي تاسې هلته لیږي. بل چې کله د ډاکټر د کوټې نه تاسې وځئ د هغې نه تاسې د ریفرنس نمره وغواړئ.
هر ځای کې دا سیستم دی ریفرنس نمره تاسو ته درکوي ریفرنس نمره به راوالی 6 هفتې پس ته زنګ به ووهئ هغه نه به پوښتنه وکړي هلته مسؤل نفر دی د هغې د وظیفه ده چې تاسو ته ووایي چې اوس تاسې ډاکټر موږ ته خط رالیږلی دې شفاخانې ته موږ لیږلی دی په دې وخت کې ستاسې اپوینټمنټ دی ځینې وخت کې داسې وي چې تاسو ته وایي چې نه موږ ته خط نه دی راغلی ستاسې ډاکټر د سره خط لیږلی نه دی نو دا هم تاسو ته معلومات وشي بېرته زنګ وهئ ډاکټر ته وایي چې زه خو هم لیږلی نه یم نو ریفل په برخه باید تاسو په دې باندې هم پوه شئ د دې سره سره چې د په کلینیکونو کې چې د نور هم ځینې داسې نفر وي چې تاسو سره کومک کولی شي چې هغې کې د پریکټس نرس وي ضروري نه ده چې تاسو اپوینټمنټ ډاکټر سره جوړ کړئ مثال عملیات هم کړی د کوکونه وباسئ د پریکټس نرس سره هغه کوي فشار کتل غواړي د پریکټس نرس سره تاسو دا نرسانې دي په پریکټسونو کې کار کوي تاسو د وینې د نالي ډېر زیات کومک کوي ضروري نه ده چې تاسو ډاکټر ته منتظر اوسېږئ انګلستان کې څومره چې د جی پی سرویسونه دي دا 24 ساعته دي ولې په دې باندې ډېر کم خلک پوهېږي دا په 2 قسمتونو باندې ایښلي دي یو هغه وي چې په داخل د کلینیک کې وي چې د سهار 8:30 نه نیولې تر ماښام 6:30 بجو پورې دی ستاسې خپل ډاکټران تاسې ګوري دې نه پس ته چې دی موږ ورته آوټ اف آور ویو یا هغه ډاکټران کوم چې نوکریوال وي تاسې د 6:30 بجو نه پس ته زنګ مو والو ډاکټر هم نشته دی اکثره کلینیکونو کې داسې وي چې مستقیما دا نمرې چې دي د نوکریوال ډاکټرانو سره یې لینک کړي وي هغه نمره تاسې وښئ ورته وایي چې زموږ مریض دی کور ته هم راتللی شي که کور ته نشي راتلی درته وایي چې فلاني کلینیک ته تاسې راشئ هلته هم ګوري نو باید تاسې د دې څخه هم استفاده وکړئ اوس سهار د 8 نه نیولې د 8:30 نه نیولې تر 6:30 پورې تاسې نه ډاکټر سره اپوینټمنټ شته دی نه نرس سره اپوینټمنټ شته دی هېڅ اپوینټمنټ پیدا نه کړلو تاسې باید څوک وګوري هغه مشکل به هم څوک حل کړي دې دپاره دلته سیسټم د اکثره به تاسې لیدلی وي چې لیکلي واک ان سنټر دا هغه د جی پیانو کلینیکونه دي چې په دې کې نرسانې او ډاکټران دي د دې د وظیفه دا ده چې هر څوک ورته لاړ شي باید وګوري د اپوینټمنټ ضرورت نشته دی د راجسټریشن ضرورت نشته دی اکثره چې دا په د های سټریټو کې په د بازارونو کې دا کلینیکونه مجهز ډاکټران پکې ناستي مجهز کلینیکونه دي مشکل دی کور ته تک 2-3 ساعته دي مشکل درته دی مستقیما ورننوځي دی د تاسو سره کومک کوي اکثره د وړو مشکلاتو کومک کوي په دې کې زه یو شی ډېر ویل غواړم ضروري ده که چېرته تاسو ته په سینه کې درد یا تاسو ته سابندۍ سخته سابندۍ مشکل یا عقلي عصبي مشکل یا نسایي مشکلات یا وینه وه یا ډېر سخت زخمی شوي وئ یا نور داسې تاسو ته اساسیت درته شوی وي کوشش وکړئ چې دې سنټرونو ته لاړ نه شئ دا سنټرونه والا تاسو سره کومک نه کوي دا دومره مجهز نه دي چې ستاسې مشکل تاسې باید اکسیډنټ ایمرجنسي یا نورو سرویسونو څخه استفاده وکړئ په ټولنه کې د جی پي نه د واکن سنټر نه د نرسانو نه پرته نور چې دي نور هم داسې خلک دي چې ډېر مهم رول لوبوي په هغې کې هیلث ویزیټر چې دا یو کوالیفاید نرس وي د دې د وظیفه دا وي چې دا ستاسو د ماشومانو په برخه کې ستاسو ته معلومات درکړي د شودو په برخه کې د هغه د نشونما په برخه کې د هغه د واکسین په برخه کې او د هغې د نور مشکلاتو په برخه کې اکثره وختونو کې داسې وي چې په ابتدا کې دا کورونو ته ځي بیا پس ته د دې د خپل کلینیکونه وي په جمعه کې د دې د یو کلینیک وي په اکثره جی پیانو سرجنو کې تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ بل ډسټرکټ نرس دی ډسټرکټ نرسانې هغه نرسانې دي چې کوم نه په شفاخانه کې کار کوي نه د جی پي په پریکټس کې کار کوي دا هغه نرسانې دي چې د دې د وظیفه دا ده چې کوم نفر کلینیکونو ته نشي تللی کوم نفر شفاخانو ته نشي تللی فشار ته یې ضرورت دی دواګانو ته یې ضرورت دی لکه ښه یو مثال به زه تاسو ته دا درکړم مثال زموږ پلار دی هغه چې د شکر دی ورته هغې ته پچکاري ډاکټر لیږلی دی یوه پچکاري سهار ده یوه غرمه ده یو ماښام ده زه خپله کار ته ځم هغې ته پچکاري څوک ورکړي هغه په خپله نه پوهېږي نو تاسو خپل جی پي ته لاړ شئ تاسو ورته وایئ چې زه کولی شم چې ډسټرکټ نرس زما کور ته راشي او زما پلار ته پچکاري ورکړي نو جی پي دا کولی شي تاسو سره کومک کولی شي چې دا ډسټرکټ نرس هره ورځ هلته لاړ شي او تاسو سره کومک وکړي د نه پرته چې د فارمسیسټان چې دي دا ښه رول لوبولی شي دې هم د اکثره واړو مرضونو لکه مثال ریزش شلو یا سردردی شو یا جلدي مرضونه شلو یا نورو دواګانو په برخه کې تاسو کولی شئ چې دې ته لاړ شئ د دې د وظیفه ده چې همدومره کومک در سره وکړي لکه څومره یو ډاکټر چې در سره کولی شي دې نه علاوه د سترګو لیدونکي چې د اپټیشن د ما د پښتو ټکی پیدا نه کړو چې څه ورته په پښتو کې وایي دا ډاکټران نه دي ولې د دې د 3.5 کاله داسې ټریننګ شوي چې د سترګو مکمله معاینه کولی شي
او دویم ډنټسټان دي. د سترګو معاینه چې ده ځینې خلکو ته مفته ده، ځینې خلکو نه باید د پیسې والي. چې کوم نفرو ته مفته ده په هغې کې مثال یو د 14 کالو نه کم چې کوم دي د هغې ته مفته ده، کوم محصلین چې دي د 14 نه تر 19 کالو پورې دي هغې ته مفته ده. د چا په فامیل کې ګلاکوما چې ده، که ګلاکوما مرض وي د هغې فامیلي نفرو ته مفته چې وګوري. د 15 کالو نه جګ نفر چې دی د هغې ته باید هم دا مفته معاینه وکړي. یو څه نور لیست تاسې کولی شئ چې د خپل جي پي نه یې لیست والی. د غاښونو ډاکټر چې دی زه تاسې ته همدا کوم چې همیشه باید تاسې کوشش وکړئ چې غاښونو ډاکټر سره راجسټر اوسېږئ. هغه ته همدا کوم اصول چې ما تاسې ته ویلې د 14 کلن او نور چې کوم ما ویلې هغې د همدا وظیفه لري چې مفته دوا ورکړي. ځینې تداوی داسې دي چې هغه باید پیسې والي. لکه مثال زه غواړم زما غاښونه باید سپین اوسېږي، دا په دولت باندې نه ده، دا باید تاسې د جیب نه مصرف ورکړئ، ستاسې د غاښونه د سپینولی شي. د غاښونو ډاکټر به ته وایي چې تاسې باید د فیس ورکړئ. اوس دا ډېر زیات مهم سلاید دی. موږ په امتحاني شکل باندې دا شروع کړی دی. د لندن اکثره منطقو کې دا شروع شوی دی او امکان لري چې په ډېر نږدې آینده کې دا په مکمل شکل باندې شروع شي. پخوا کېدای شي تاسې یو نوم اورېدلی NHS ډایرکټ. دا د NHS ډایرکټ په ځای باندې دا سروس موږ شروع کړی دی او د ده وظیفه دا ده که مثال تاسې خپل ډاکټر ونه لیدو، مثال تاسې واکن سنټر ته نشو کولی چې لاړ شئ، مثال تاسې هیلث وزیټر نشو کولی، هر څه مشکلات یې نه شئ کولی. ټلیفون به راوالی، ټلیفون باندې به یو نمره غږ کوي، دلته مجهز نفر ناست دي، دا تاسې نه پوښتنې کوي چې مشکل هم څه دی، مشکل په اساس باندې تاسې ته هدایت کوي. که چېرته مثال خدای ناخواسته مشکل هم ډېر جدي و، د امبولانس ته زنګ وایي، د دې د وظیفه ده د ستاسې کور ته امبولانس لیږي. که چېرته ستاسې مشکل د ډاکټر جي پي سره لیدنه و، د جي پي سرجي ته ټلیفون کوي چې دا نفر باید نن وکتل شي، دې ته تاسې ولې اپوینټمنټ نه دی ورکړی. که شفاخانې ته لیږلو، شفاخانې نفرو سره ډېر تماس نیسي، هلته تاسې لیږي. نو دا ډېر لکه په دې سلاید کې تاسې وګورئ ټول عکسونه ما لیکلي دي، له آخره کې مختلف سروسونه دي چې دې تاسې لیږلی شي. دا اوس شروع شوی دی. تاسې ته زه یو شی ډېر ویل غواړم، هغه مهمه خبره دا ده که چېرته ستاسې په دې پوهېږئ چې ستاسې مشکل خدای ناخواسته ستاسې ژوند ته خطر دی، 111 ته به زنګ نه وهئ. تاسې به همیشه 999 ته زنګ وهئ. مثال خدای ناخواسته د چا په سینه کې ډېر سخت درد دی، 999 ته زنګ وهئ چې د قلب په مشکل دپاره هم شفاخانې ته ویسي، یا سخته ساه بنده شوې ده، ډېر سخت ټپیان شوي یاستئ، نو بیا به 999 ته زنګ وهئ. په فکر کې هم دا اوسېږي چې کله ژوند ته خطر و باید 999، که ژوند ته خطر نه و نور شیانو دپاره 111. ځینې وخت داسې وي جي پي درته دوا درکړې ده، پوهېږئ پرې نه، 111 ته زنګ ووهئ، هغې کې نفر شته چې تاسې ته د دوا تشریح وکړي چې دوا څه دپاره وخورئ، څنګه یې وخورئ. دا خو ټولې هغه قصې وې چې په ټولنه کې د شفاخانې نه بیرون. اوس موږ راځو په داخل د شفاخانې کې کوم سروسونه دي. په داخل د شفاخانې کې ارجنټ کیر په نوم باندې د دې تشریح به زه تاسو سره وروسته وکړم. اکسلنټ ایمرجنسي دی او هغه متخصصین دي چې په د مختلفو مرضونو کې تخصص کړی دی او د مختلفو مرضونو تداوی او تشخیص په شفاخانه کې کوي. او د امبولانس سروس دی او د روحي سروسونو سیستم دی چې هغه هم د شفاخانې داخل سروسونو کې راځي. د عکس کې که تاسې وګورئ، پخوا به چې موږ لاړو شفاخانې ته دا سره لوحه به وه، ایمرجنسي ډپارټمنټ به یې غاټ پې لیکلی و. اوس چې دی په هغې سره سره یو شنه لوحه هم ده. د دواړو کې ډېر زیات فرق دی. د شنه لوحه چې دی ته ارجنټ کیر وایي، تقریبا 80% پورې په ټولو شفاخانو کې دا شروع شوی دی او په راتلونکي څو کلونو کې امکان شته دی چې دا په سلو کې 100% هره شفاخانه کې دا سروس په 2 حصو باندې وویشل شي. هر څوک چې هر مشکل سره شفاخانې ته ځي، وظیفه د ارجنټ کیر د ډاکټرانو ده، هلته ستاسې فامیلي ډاکټران ناست دي، هلته نرسانې ناستې دي چې تاسې وګوري، ستاسې نه پوښتنه کوي که څه مشکل مو هغې د مشکل حلولی شو، ستاسې مشکل حل کوي. او که چېرته مشکل هم ډېر جدي و، هغې د یا هم ایمرجنسي ډپارټمنټ ته هم لیږي، مخکې هم بلې کوټې ته لیږي، یا متخصصینو سره مستقیما زنګ ورته وخي چې راشه دا مریض چې دی قلبي مشکل دی، دا مریض چې دی په خېټه باندې سخت درد دی، جراح ورته راغواړي، یا روحي څه مشکل ورته وي د روحي ډاکټران ورته راغواړي، هغه یې ګوري.
نو هر څوک چې ځي پخوا غونې اوس مستقیما اکسیډنټ ایمرجنسي ته نشي تللی، باید چې اول ارجنټ کیر ډاکټران وګوري. دلته یو شی دا دی که چېرته یو مریض د امبولانس د لارې راغی هغه باید د ارجنټ کیر ډاکټر یې نه ګوري یا مستقیما اکسیډنټ ایمرجنسي ته ځي. یا یو مریض ما په کلینیک کې ولیدلو او زه پوه شوم چې دا د ارجنټ کیر ډاکټر ته ضرورت نشته، مستقیما باید متخصص وګوري یا د اکسیډنټ ایمرجنسي ډاکټران د دې معاینات وکړي. زه مستقیما لیږم، نور څوک حق نه لري چې مستقیما اکسیډنټ ایمرجنسي ته لاړ شي. دویم چې دی هغه د مختلفو متخصصین دي، هغه ته باید نفر څنګه لاړ شي. د هغې د سیسټم هم ډېر اسانه دی، یا خو ورته مریض د دې شنې لوحې نه ورځي ارجنټ کیر نه متخصص ته لیږي، یا د اکسیډنټ ایمرجنسي نه متخصص ته لیږي، یا د جی پي نه ورته راځي. تاسې نشئ کولی چې مستقیما متخصص وګورئ، خو که څه مشکل مو دا 3 لارو په لاره باندې به تاسې کولی شئ چې متخصص وګورئ. خبرې خو ډېرې زیاتې دي. دا یو ښه عکس دی همیشه NHS کې ښایي. دا 5 نفره چې د اکسیډنټ ایمرجنسي ته تللي دي، په دې کې یو چې دی د هغې ستونی خوږېږي، بل ته چې دی په دې نه پوهېږي چې چا نه کومک وغواړي، بل چې دی د هغه ټوخی دی، د بل په خېټه درد دی، د بل په لاس باندې درد دی، او د بل ته چې دی په سینه کې درد دی. دا 5 نفره به اول ډاکټران ګوري، بیا به دا ګوري. دې نفرو دومره وخت واغوستلو چې دا 5 نفر چې عاجلو هغه په انتظار کې خدای وبخلو، په حق ورسېدو. نو باید په دې باندې موږ پوه شو که چېرته موږ ته مشکل وي، موږ باید د نور سرویسونه چې په ټولنه کې دي یا نورو ځایونو کې کوم امتیازات دي باید هغې استعمال وکړو، د دې په ځای باندې چې موږ مستقیما شفاخانو ته لاړ شو. په اخره کې چې د صحي سیستم بله برخه چې د هغې ته ټرشري کیر وایي، دا هغه مخصوص او خصوصي سیستم دی چې دا یوه شفاخانه وي چې نورو شفاخانو نه مریضان ګوري، او په دې کې مثال په طور باندې چې ما دلته لیکلي دي لکه د زړه ټرانسپلانټ شو یا د لیور ټرانسپلانټ شو یا نور داسې خصوصي سرویسونه دي چې په هره شفاخانه کې نشته دی، د دې شفاخانو وظیفه وي چې هغې سره کومک وکړي او د هغې مریضان وګوري. په آخر کې ما دا یو څو ویبپاڼې لیکلي دي. د ټولو نه مهمه پاڼه چې د هغه ته پالز وایي PALS، دا د مریضانو سره د کومک او د هدایت دپاره یو ارګنایزیشن دی. په هر شفاخانه په هر کلینیک کې دا وي. د دې د وظیفه دا ده چې دا ستاسو نماینده دی. ستاسې په نمایندګۍ باندې که چېرته تاسې کومه شکایت لرئ، خوښ ناستئ د ډاکټرانو نه، د شفاخانو نه، د سرویسونو نه، دوی سره تماس ونیسئ. دوی د ستاسې په نمایندګۍ باندې هغې ته هغه ستاسې کوم شکایت دی هغې ته رسوي او کومک در سره کوي. بل NHS چوایس دی. دا ډېره مهمه ویبپاڼه ده. دا که تاسې غواړئ چې خپله منطقه کې ډاکټران څوک دي، کوم څومره کلینیکونه دي، څومره د غاښونو ډاکټران دي، څومره فارمسیستان دي، په دې برخه کې تاسو ته مکمل معلومات درکوي. دا چې د پیشنټ UK وایي ډېره ښه ویبپاڼه ده. د ده وظیفه دا ده چې څومره مرضونه دي د ټولو مرضونو د دې د لیفلټې جوړې کړي دي د ډاکټرانو په ژبه نه، د مریض په ژبه باندې، چې د هر مثال فشار دی، شکر دی، سابندي ده، د دې هر مرض په برخه کې د معلومات لیکلي دي تاسې ته ستاسې په ژبه باندې. دا هم امکان لکه مختلفې ژبو فکر کوم 14 کې 19 ژبې نور هم دي، د انګلیسي سره سره تاسو ته استفاده کولی شئ. سوشل سرویس ما دلته په آخره کې لیکلی دی، ډېر مهم دی. اکثره هغه زموږ کلتوري داسې هغه دی چې زموږ چې مشران موږ ته نور هم قدرمند کېږي، موږ نور هم قدر کوو چې زموږ کورونو کې وي. خو دې سره سره دلته نظام هم داسې شته دی که چېرته ستاسې مشران څه مشکل لري، ځان ته اوسېږي یا تاسې ورسره اوسېږي او تاسې وظیفې ته ځئ او هغه څه کومک ته ضرورت لري، تاسې کولی شئ چې مستقیما سوشل سرویس ته زنګ ووهئ یا خپل ډاکټر نه د هغې نمره والئ. هغه تاسې چې کله زنګ ووهئ هغې د نفر رالیږي ستاسې کور ته، ستاسې د کور هغه اوضاع ګوري، د اوضاع په اساس باندې که چېرته ستاسې د کوم نفر ته ضرورت وي، داسې هم شته چې جمعه کې یو دفعه هغه نفر راځي، هغه ستاسې د مریض پاکۍ کوي، ډوډۍ ورته جوړوي، شاپینګ ورته کوي، سودا مودا ورته کوي، یا که د دواګانو ضرورت هغه ورته کوي. داسې هم شته چې په ورځ کې 3 دفعې هم هغه ستاسې کور ته راتللی شي. نو دا ډېره مهم هغه ده که څوک یې غواړي خپل ډاکټر سره تماس ونیسي، تاسو سره کومک کوي. او آخري د لکه څنګه لالي صاحب دی ویلې او ډاکټر صاحب میاخیل ویلې،
افغان میډیکل اسوسییشن افغان طبي ټولنې په ویبپاڼه کې موږ د 180 مرضونو په برخه کې په پښتو دري کې ترجمه کړې ده. اکثره مضامین چې موږ د پیشنټ یو کې نه راغستې دي ترجمه هم کړې ده، تاسو ته استفاده کولی شئ. ډېره زیاته مننه. په اخره کې بیا به سوال لري نو زه به جواب ورکړم ان شاء الله.